په دې کې څومره ګن پروت وي او څومره په اسانۍ راوړي د دې هر څه ماته پته ده. ځکه تاسو ته سخته تنبیه در کوم ګورئ چې کور کې زنانه لکه د غټ موبایل اغستی وي نو وخت په وخت ګوره موبایل ګوره. که کور کې د زوی سره د موبایل وي کله نه کله ورته اواز کوه لکه څه دي اچانک څنګه اچانک دا ته ورته مازدیګر وایي شپې ورې جوال ګورم ګوره شپې له باسه پاک کړی اچانک یې کېده خو راشه دا موبایل وباسي دی خو څه دي او اچانک دې کې څه دي کولاو که ماته دا کوډونه به دې څه چې تاله ګورې کوډ سره لګوي ستا د کوډ سره څه کار دی ته سره کوډ لګوې په کور کې دننه ښځې ته ووایه ته ولې کوډ لګوې په کور کې دننه او پلانې تا ولې کوډ لګولی په کور کې د کوډ ته څه ضرورت دی تا لګولی څه ضرورت دی چې ستا په دې کې خاص ملفات دي ښه صفا خبره کوه دی موبایلو تبعی کړی تبعی عزتمن مسلمانان او پښتانه په شرمونو شرمولی دي ګورئ ما ته یو کس ټلیفون کړی او بعض واقعي زما په دې خوله نه راځي خو ذکر کوم لکه دغه دوه چې مې ذکر کړ یو دا یو کس راته ټلیفون کړی وی کور ته مې ټلیفون وکړو د ښځې سره مې خبرې کولې په دې ایمو باندې دا ګن چې راوتی نو په دې مو سره خبرې کولې د هغې ویښته لامده و وی ما ته یې تپوس وکړو چې دا ودې لامبل ګورې وی جاو ولې دې ولامبل وی موبایل یې ستا وکړو په کټ کې زما تره زوی پروت وی د ده داسې مو ولامبل دا بس سوالونه ما ته داسې راشي ما ته چې په هغه ورځ زما معده د هغې سره خرابه شي حیران شم چې اوس زه دله جواب څه ورکړمه د ده به څه سوچ وي اوس د دې ژوند به څنګه تېرېږي اوس بلکل ورته حیران شم چې یو ښځه موبایل داسې راوګرځوي وي د ده د لاسه هغه په کټ کې پروت وي دا هم د موبایلو برکت دی څه برکت دی موبایلو دی دا رابطې ټولې په دې موبایلو جوړېږي لور دې په کور کې دا غټ موبایل ته د سره ضرورت نشتی شتي ضرورت جنۍ ته چا ویلي ته غټ موبایل ګرځوه ټلیفون نه کوي جي ټلیفون نه کوي د مور سره موبایل شتي ټلیفون کوي د نیکه سره کور کې موبایل شتي د نیا سره یې شتي هغه ټلیفون کوي که نه بعض وایي دوی جي سبق وایي په سبق کې ورته بعض مسلې راځي د هغې د حل کولو لپاره مې ول اخیستې دي کله چې مسله حل کوي ټوله د خپل موبایل ورکوه که نه ستا په مخ کې دې حل کوي څه ضرورت دی چې د جنۍ سره جدا موبایل پروت دی او په کې جدا سیم دی څه ضرورت دی ما ته به څوک وایي چې ته موږ شکیان کوې زه تا شکي کوم نه زه تا ته دا وایم چې احتیاط کوه څه کوه احتیاط کوه زما خو خپل ځاني دا سوچ دی چې اوس زما لوري او هغه پیغله جنۍ ده او د هغې سره موبایل دی جدا او زما چې کوم خپل خپلوان دي دقه د دې خپل خپلوان دي هغوی که رابطه کوي زما په نمبر کېدی شي د مور په نمبر یې کېدی شي د رور په نمبر یې کېدی شي اخر دې جنۍ سره دا موبایل څه کوي دلته درسونه اوري بیانونه اوري په دغه وړوکي موبایل کې میموري کارډ لګي لګي نه لګي لګي پکې نن سبا خو الحمدلله هغه امپیتریانې راوتي دي غټې غټې ولګوه پکې درېیم کور ته موازي څه ضرورت دی چې غټ موبایل یې ایښودی په دې کې ډېر احتیاط پکار دی چې د بچو سره څه دي په دې موبایل کې دننه دوی څه ګوري دوی ولې دوه ناستې جدا په کمره کې څه ګوري دوی چې جدا ناستې څه کوي زه یوه ورځ د کور نه راووتم مانځه ته راتلم یو 15 شپږ ماشومانان عربیان راجمع شوي د ګاډي په خوا کې موبایل یې راغستی و نو زه پسې راتېر شوم نو एकदम پې داسې ورغلم چې ورغلمه والله بالله ثم تالله لغړ فلم پکې سټارټ و او د دوی عمرونه به داسې وو 9 10 کاله د دې په خوا کې یو سر د موبایلونه 15 وړو ته راجمع شوي ما سوچ کو چې لکه د دوی غریبانانو هغه مور پلار هم لګیا دي وایي زموږ بچیو تربیت کېږي او هغوی داسې دي هغه دغه یا دلته بار دا چل کوي نو بغیر ضرورته موبایل په کور کې مه ورکوئ د موبایلو ټولو تباهي وکړه عزتمن خلک یې وشرمول الله دې زموږ حفاظت وکړي